خبر دا ده چې مدیرې ته ما دا خول غوښتل چې هلې کې داسې کسان شته چې ستا مقابله کولی شي. ما چې سید هاشم مې نوم دی نو واخلم درته سم زه نیم مدیرې نه کم. هغې باندې هغه هم خندل دي، هغه هم لکه سوچ کړي چې واقعي یاره که زه یې غټ غوښتنم خو دلته هم مشران شته. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو مشرانو سید رشید انقلابي خبره کوم، امید دی چې خیر و عافیت سره به هغه زه مشارک پرې نه خورم، لیکن ما امید چې پښتون ما بازو به بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو ورنہ اس دور میں جیو کے زنجیر پہن کر دا شیر زما ذہن کو زکما لکا خسې منډه تړله وکړه خپل په مټ مې خپل حق واخیست. باقاعده که معلوم یې کړی هغه ما له غلا کړی دومره زما عزت نه شته نه ما خدای دې راکړي. بله خبر دا ده چې مدیرې ته ما دا خول غوښتل چې هلې کې داسې کسان شته چې ستا مقابله کولی شي. ما چې سید هاشم مې نوم دی نو واخلم درته سم زه نیم مدیرې نه کم. هغې باندې هغه هم خندل دي، هغه هم لکه سوچ کړي چې واقعي یاره که زه یې غټ غوښتنم خو دلته هم مشران شته. وی رشید احمد ہے میرا نام، میرے کو لوگ کہتے شاعر بے لگام، اور شاعری میں خپله وکړه زه به اوس هم په شانه ډېره مننه.